دا د ښاغلي نورالامین یوسفزي صاحب لیکلې افسانه ده. د دې عنوان دی کاکۍ. د اپریل میاشت ده، د سپرلي ورځې شپې دي. د کائنات په مړ وجود کې نوې ساه غړېدلې ده. ګیر چاپېره د فطرت ښکلاګانې خورې دي. زه د خپل کور په برنډه کې ناست یم او د شاتوت په ونه کې د مرغو د مستۍ ننداره کوم. نن د چوټۍ ورځ ده، سحر 10 بجې دي. د کور میرمن په منډو کې د ناشتې لوښي وینځي چې دې کې 2 زنانه د ټوکو پنډوکي په سرونو مونږ کره راننوتې. یه ښځې ټوکې اخلي، په دې کې یو نیمزالې دنګې لوړې زنانه په خپل دروند غږ ووي او په دغه غږ یې زما پام ځان په لرو ګرځو. غږ سره دواړو د شاتوت لاندې پروت کټ کې خپل پنډوکي په درس کېښودل او په داسې انداز کې پر لتونه ووهل لکه چې خپل کور دی. اوس دې دواړه ما د سترګو په ککو کې اخیستې دي. کله چې دغه نیمزاله زنانه کېناسته نو د خپل صادر پیس کې په مخ راښکلو، ځکه چې په سپرلي کې په ښکلي باوقاره مخ خوله راغلې وه. زما په زړه کې تیر شو چې دا د ظالم بچی به په ځوانۍ کې څومره ښکلې وه. دا بله خو جنۍ ده، خو کوم جمال چې د مشره کې دی دا یې خپو ته هم نه رسي. یا زما پاکه ربه، په دې عکس د څومره خواري کړې ده. زما د زړه د جمال جذبه په حرکت کې راله. نری تر مناسب حد دنګه پوزه، اوږدې ډوبې خړې سترګې او پې د پاسه اوږده چتر باڼه. په دې نیمزالي عمر دومره زړه راښکونکی وجود، په تندي د برګو برګو ویښتو یوه غونچه غوندې قدرتي راماته شوې وه. عمر زیات ښکارېده، خو د وجود ښکلا، د مخ رڼا او مناسب جومیټرۍ د عمر سیوهوالي لاندې کړی و. یه ښځې چېرته په ګوټ کې ننوتې؟ بهر راوځه که نه. اوس خو چې هغه ساه صورت شوه نو زما ښځې له یو وارې بیا آواز ورکړ: درلم کاکۍ، لاس پاکوم نو. زما کور ودانې وله د منډو نه په تادی جواب ورکړ او زه لږ شان حیران شوم. دا خو زړه یارانه ښکاري چې په تش اواز یې بې د لیدو وپېژنده. ما ځان سره ووې. ښځه مې د منډو نه راووته او زه روغ غوندې په نازړه دننه ستانې ته لاړم او په کړکۍ کې مې کتل، ځکه چې ښایسته څیز ته په کتو د سړي ژوند سره مینه سیوا کېږي. ښځو په خپلو کې ښه په ګرم جوشۍ سره خیر په خیر وکړل. اوږده تپوسونه هم وشو. بیا د سود سودا خبره پیل شوه. زما کور ودانې ته یوه جوړه ځان له او یوه لور له واخیسته. بیا یې ورته چای راوړې. خو دې دوران کې زما موبایل وغږېده. هغه مې غوږ ته ونیو او د کوره بهر ووتم. چې څه ساعت پس کور ته بیرته راغلم نو هغې تلې وې او زما مخې ته په تصور کې هغه ښکلې باوقاره نیمزاله زنانه ودرېده او ډېر په محتاط انداز کې مې د خپلې کور ودانې نه پوښتنه وکړه: جینۍ، دا زنانه هاو ما وی چې ته به دا پوښتنه ارومرو کوې، هغه مشره یادې که نه؟ زما ښځې په مانیخیز انداز کې ووې او زه غلی پاتې شوم. خو سترګو مې ورته هو وکړل. دا کاکۍ ده، د دې خوا کې کلي ده، ډېره نره او ښه ښځه ده او د دې نه مخکې چې ما څه بل تپوس کړی وې ښځه مې په یوه ساه لګیا شوه. دا بلې جینۍ خو د کاکۍ ګاونډۍ ده. دواړه د سمودې نه جوړه ګرځي. دی د خپل کلي یوې دوکاندارې له په ګټه ټوکې خرڅوي. خپله مزدوري پکې هم وشي. دوکانداره ما په مینځ کې راودانګل او که نه لکه زمونږ د کلي بانۍ ترور. اوس بلا ښځو په کورونو کې دوکانونه اچولي دي.
کاکې جزه کونډه ده، وایي چې په مینه یې واده شوی و، خاونې مزدورکارو، یوه ورځ پې د خېټې وچ دړ راغی او یوه ګړی شه. زما ښځې زر زر خپله کیسه تر دې راورسوله. ښه نو دا کونډه ده. هغې چې لږه ساه واخیسته نو ما سمدستي پوښتنه وکړه، خو ته ټټو په سوري وتړه، کاکۍ په هغه ښځو کې نه ده چې دویم واده به وکړي، د خپل خاوند په نوم ناسته ده، خپلو بچو ته سر سپین کړ. زما د پوښتنې په انداز زما کورودانې ورسېده نو مال یې جواب راکړ، ته خو ته ډېره په زور زیر خبرې چې ما د چیړلو په انداز کې ووې او هغه په غوسه کې سکار پسې روانه شوه. خبره هم په دغه ځای پاتې شوه او بیا لاړه هیره شوه. د وخت ګاډی ښه په توندۍ مخ په وړاندې روان شو. په دې دوران کې زه هم د جون په قیسو لانجو کې وربوختم. هغه بله ورځ زه هم هغه ګاونډي کلي ته په سکار پسې تللی وم، د کم کلي چې کاکۍ اوسېدونکې ده. زما نه د کاکۍ خبره بیخي هېره وه، وخت ډېر تېر شوی و. د خپل یو شاعر ملګري سره د هغه په حجره کې ناست وم چې د خوا کې جومات نه د ایماندارو یو ضروري اعلان واورې غږ راغی او موږ دواړو ورته غوږونه تکۍ کړل. د کوز کندي کاکۍ په حق رسېدلې ده. سبا ماسپښین 2 بجې جنازه ده. اعلان کوونکي چې په 2 کرته اعلان وکړو نو ما خپل شاعر اشنا ته مخ راواړولو، هلکه دا کاکۍ څوک ده او دا تاسو په جوماتونو کې د زنانو نومونه په لوډ سپیکر اخیستل له کله نه شروع کړل؟ کاکۍ عامه ښځه نه وه. زما ملګري زما د خبرې په جواب کې ووې، څه مطلب؟ ما ورته په سوالیه انداز وکتل. مطلب دا چې کاکۍ د سړو نه سړې او د ښځو نه ښځه وه. زه پوه نه شوم ته ویل څه غواړې؟ زما تجسس لاس یې واشه. ښه نو غوږ شه چې قیسه درته د سره تېره کړم. زما اشنا ګویا نه شه او زه ټول غوږ شوم. اشنا دا یو عجیبه کردار و. ځوانۍ کې د کلي یو مزدورکار خوش شکله ځوان شادګل سره په مینه واده وکړ. ډېر د مینې کورې و، خو هغه د چا خبره ټوله خوشحالي نه نصیب کېږي. کاکۍ شنډه وخته، شاګل په ورک مین و، ښکلی ځوان و، خو د دویم واده نوم یې په خوله نه راتلو. کاکۍ 2-4 کاله صبر وکړو خو اخر یې ورته خوله واچوله. شادګله زما ته په میراته نه یې سود. زما دا ارمان دی چې ستا په شان ښکلي ښکلي بچي وي او زه په خپله غېږه کې ولوبم. زه خو مور نشم جوړېدی خو دا ارمان به ارومرو ریجوم. تاله به دویم. نه 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 کاکۍ نه، دا به هېڅکله مو نشي. شادګل د کاکۍ خبره د هغې په خوله کې پرېښوده. کاکۍ زه تا سره خوشحاله یم او بیا زه څه د کلي لوی خان یم چې جاګیر به رانه پاتې شي. شادګل زما د پلار اشنا و، هغه سره یې د غوږ میله سو. یو ورځ یې ورته زما په مخ کې وویل چې اشنا دا کاکۍ خو سمه لیونی شوې ده، نه مې پرېږدي، وایي دویم واده به ارومرو کوي، ما د لجنې هم خوښه کړې ده. نو بیا زه صبر نه شوم نو سوال مې وکړ، نو بیا دا چې هغه زوروره شوه او شادګل له خپل ټبر کې دویم واده وکړو او بچي. ما په میاس کې بیا تپوس وکړو، هاو د کاکۍ بنې له خدای پرله پسې 2 بچي ورکړل، خو څه؟ ما په تلوار تپوس وکړو، خو دا چې د دویم زوی د زیږېدو نه پس شادګل ناڅاپه په وچ درد مړ شو. داسې ښکاري چې اپنډکس یې شلېدلی و او کاکۍ ته خپله بن سره د 2 بچو پاتې شوه.
او هم دلته نه د کاکې د سړو کردار پیل کیږي. څه مطلب؟ ما تپوس وکړو. دا چې کاکې د سختن د مرګ نه پس خوارې مزدورۍ ته لاس واچولو، رنګ رنګ مزدورۍ وکړې، په ځان شپه ورځ یې وکړه چې چا به ورته دا ووي چې دا بن خو دې ښه ځوانه جانه ده، په دې ولې چا کره کار نه کوې؟ نو هغې به په دې خبره ډېر بد ګڼل او دا به یې وی چې دا ښځه زما د شادګل عزت دی او دا ګلونه یې ژوندی نښې دي چې زه تر څو ژوندی یم نو د دې پیس کې به م رانه څوک نه ویني. د کاکې نور څوک نه و. دلته ما بیا تپوس وکړو ولې نه و؟ هغسې ګمانډه خو نه وه. د هغې یوه بوډۍ مور وه چې د هغې د واده نه پس کال دو ژوندی وه. هسې هم د عمر وینو د نېستې چینجو خوړلې وه او چې کله ورته دا پته ولګېده چې د هغې لور شنډه ده نو دې غم ته خواډو ټینګه نه شوه او لاړه د خاورو څادر یې واخیست او د سخرګنۍ له اړخه ما چې دا تپوس وکړو نو هغه ووی چې او خواښې او سخرې هم و خو هغې هم بوډاګانو او چې شادګل ځواني مرګ شو نو هغې هم په زړونو وخوړه د لوندو خټو لږې اوبه بانوي. هغې هم پرله پسې په کال کې دننه رخصت شول. نو بیا دا چې کاکې خپله داور اختیا ثابته کړه، په ځان یې غنې راخ کې خپله د ګل په شان ځواني خاورې یې کړه، پردو کورونو کې لوښي ووینځل او لارو کوڅو کې ټوکې خرڅ کړل او هغه دواړه هلکان د خیره زلمي شول. اوس د خیره یو په دوبۍ کې دی. د کاکۍ زاړه هډونه د تیرو 3 کالو راسېدمه شوي خو د بده مرغه پې د سینې کینسر حمله وکړه. تاسو ووې چې په کورونو کې ټوکې هم خرڅ کړي وو. هغه چې دې ځای له راورسېده نو زما ذهن څو کاله وروستو په شا سفر وکړ او د خپل انګړ هغه نیمزاله ښځه مې رایاده شوه. د خپل انګړ هغه نیمزاله ښځه مې رایاده شوه. د پښتو سکالران دې خبر وي چې ښاغلي همیش خلیل د دنیا شاهکار افسانو یو کتاب جوړ کړی دی. د دې کتاب نوم دی 13,000 کالدارې. ښاغلي همیش خلیل په دې کتاب کې د دنیا د جدا جدا ژبو نه شاهکارې افسانې راچڼ کړي دي، پښتو ته یې ژباړلي دي او هم په دغه کتاب 13,000 کالدارې کې د ښاغلي نورالامین یوسفزي لیکلې دا شاهکاره افسانه هم په ځانګړي پام او په ډېر قدر چاپ کړې ده. دا افسانه کاکۍ د ښاغلي نورالامین یوسفزي په افسانوي مجموعه 3 لار کې چاپ ده.